سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. نن د تلې شپږویشتمه د کندهار د مخکیني امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت د رئیس عبدالمؤمن حسین خیل له لومړي تلین سره برابره ده. جنرال عبدالرزاق چې یو له پیاوړو او نفوذ لرونکو قمندانانو شمیرل کېده په روسه کال په همدې ورځ د کندهار د والي په دفتر کې د بهرنیو ځواکونو له لوی قمندان سکاټ میلر سره تر یوې امنیتي ناستې وروسته په یو وسلوال برید کې ترور شو. ولسمشر په هغه وخت کې جنرال عبدالرزاق ته د ستر پاسوالۍ د رتبې له ورکړې سربیره د افغانستان د دفاع د اتل لقب ورکړ او د کابل د پولیسو اکاډمي هم د هغه په نامه کړه. ولسمشر غني وایي د کندهار مخکینی امنیه قمندان ستر پاسوال عبدالرزاق اڅکزی د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې د هېواد په دفاع کې شهید شو. ښاغلي غني نن سهار په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د جنرال عبدالرزاق د لومړي تلین په اړه جوړ شویو مراسمو کې زیاته کړه د نوموړي شهادت وښوده چې له پردیو دسیسو سره سره افغان ولس اوس هم خپل یووالی ساتلی دی. د نوموړي په وینا جنرال رازق تل د هېواد د دښمنانو او ترهګرو د دسیسو او توطیو پر وړاندې پر درېدو ټینګار کاوه او هغه ټینګار اوس د ټول ولس تګلاره ده. جنرال عبدالرزاق زموږ د امنیتي ځواکونو له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې د هېواد په دفاع کې شهید شو، مګر نن زرها نور عبدالرزاق خان جوړیږي. د ملي والي حکومت اجرایه رئیس د کندهار د مخکینی امنیه قمندان ستر پاسوال عبدالرزاق مبارزه او اتلولي د راتلونکو نسلونو لپاره الهام بخښونکی وباله. عبدالله د عبدالرزاق اڅکزي د لومړي تلین په اړه په یو پیغام کې ویلي چې نوموړی په معاصر تاریخ کې له خپلې خاورې او خلکو د دفاع یو نوم دی چې په میړانه یې د ژوند تر پای مبارزه وکړه او ځان یې پر هېواد قرباني کړ. ستر پاسوال عبدالرزاق تیر کال په همدې ورځ د کندهار د والي په دفتر کې تر یوې امنیتي ناستې وروسته د والي د یوه ساتونکي لوري په ډزو سره ترور شو. د تخار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد د یو پولیس لوري ووژل شو. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند خلیل اسیر وایي دا کس چې نورالحق نومېده تېره شپه د فرخار ولسوالۍ په سنګ آتش سیمه کې د پولیسو د یوه ساتنمن چې سید هدایت الله نومیږي له لوري په ډزو سره وژل شوی دی. د نوموړي په وینا بریدګر پولیس نیول شوی او دمګړۍ ترې پوښتنې روانې دي. په غزني کې په دغو جلا جلا عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور یې ټپیان دي. دغه عملیات تېره شپه د خواجه عمري او د یک ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لوري ترسره شوي دي. د دغه ولایت والي ویاند زیاتوي په وژل شویو کسانو کې د یادې ډلې 3 قمندانان او 2 بهرني جنګیالي هم شامل دي. او د سمنګانو په مرکز کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د یو 50 کلن نارینه چې حیات الله نومیږي له لوري جنسي تیری شوی دی. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه پیښه څو ورځې مخکې د ایبک ښار د لومړۍ امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې رامنځته شوې او د پیښې عامل له سیمې تښتېدلی خو یو ټلیفون او خولۍ یې پر ځای پاتې دي. د نوموړي په وینا د دغې پیښې په تړاو د یادې حوزې د جنایي پیښو پر وړاندې د مبارزې آمر له دندې ګوښه شوی او نور پولیس هڅې کوي څو د پیښې عامل تر نیونې وروسته د قانون منګولو ته وسپاري. دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.